بیا په قرآن کریم کې بعضی آیاتونه بعضی سورتونه ټیم په لګ لګي ثواب ډیر ملاوي. یو پای کې آیت الکرسی دا پیژنې کنه ټول ته یاد لري ان شاء الله تعالی. سستی نه ما تاسو صرف توجه موږ نه ملګرو پیدا کو چې دی خپل دی دین ته قرآن ته لږ توجه پیدا شي. دغه لپاره دی نور هر چاته معلوم دی. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمای صحیح حدیث کې راغلی امام نسائی وغیرہ نقل کړی دی من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا يموت. چاچی فرض مانزه پس روستا آیت الکرسی ولوستلا فرض مونږ یو کو پینځه وخت فرض مونږ دی کنه فرض مانزه پس روستا چا آیت الکرسی ولوستلا د جنت نه منع کوي مگر د مرګ منع کړی دی چې مرګ نه راغلی مخې ته یعنی که په دې ټیم کې د مړ شي دی به جنت ته ځي. ټیم پې څومره لګي؟ نیم منټ پې هم نه لګي. 20 سیکنډ یا 30 سیکنډ به پې ولګي د فرض مانځه نه وروسته آیت الکرسي وایي به څوک. نن خو ما تاسو ته مخکې ویلي قرآن بنې خو ډېرې شوي دي که نه ادابات شیاطین ندی په شکل د انسان کې شیطان برازي تعالی لکه دا به ان شاء الله آینده کې نور کم چې موږ فضایل ذکر کوای کې به زه تاسو ته بیان کوم ان شاء الله. دا په شکل د انسان کې شیطان راځي انسی شیطان هم راځي بدله. تب سلام وګرځئ اسکار به شروع کی دې براشي ته پوسونه به شروع کی څنګه چلے بازار ته وځي کنه وځي خپلانه راغله کنه راغله میسج مې ته کړو جواب دې کړم دې سری بودا پلان دې ټول اسکار وری څه بسیر باندې لاو کی دا بل ټیم کې نه کېده دا غاټ ورس نه و چې ته به بل ټیم کې راغله تا ته پوس کړي دا شیطان نه شیطان را پاسې شلال شور شي چې دې ذکر نه وباسي دا ایت الکرسی تی پاتی کا دا سبحان الله تی پاتی کا الحمدللہ تی پاتی کا الله اکبر تی پاتی کا دقه لپاره برازي ته وو ته سویل نشي کچا ته سوي یا چې دا متکبر دی دا چا څه خبرې نه کوي متکبر تی چې تا د الله د ذکر دې محرومه کا نو څومره آسان ذکر آیت الکرسی منګه مانځه روستا یا خدا موبایل چې یو غټه فتنه لکه الله په د اسمان یو تندر راوړته په دې باندې چې دا ټول خلک په دې فتنه کې مبتلا کړي دي هلته به جب سے وہ خارختیږي یا بچر ترنګ راغلی او څنګه چې سلام وګړي فوراً بپاسي الکه دنیا نورانیږي لکېنه دا ذکر پوره کا روسته به وګوري دا خو چرته یو وزګار خیل به چرته یو بیلمازه غونتی به الا ماشاء الله هغه به تا ته د مانځه په دې ټینګ کې ټلیفون کړی دا خو روغ سړي تا ته نه دی کړی دې ته په خپله مونځ کولی تا ته ټلیفون کوو یا به تا غلطي کړي ناوخته به مونځ کې او که په ټیم مونځ کې نو د هغه مجال نه شي چې تا ته کال وکړي خو په خپله بېلمازه دی ځکه تا ته کال کوي نو خو لږ وروسته وګوره که نه نو آیت الکرسي لږ ټیم په هغې باندې لګي او دی به یې سپاسېږي هلته ثواب څومره شو څومره آسان جنت پرته میلاویږي په یو آیت الکرسی جنت صرف دومره دا چې په دغه ټیم کې قرته ته ژوندی جنت ته ځکه نشي تللی که مړ شوې به جنت ته به ځې